بل دا چې دی مشهور شوی ډېر مشهورو په دې خلکو کې په هوښیارتوب باندې دا ډېر اوچت صفت دی چې الله یې چاله ورکړي دا دروند سړی نه دا ناسته پاسته چې درنې دا خبرې چې درنې او دی مشهور شي په دې چې پلانې هوښیار سړی دی دا ډېرو لږو خلکو ته دا صفت ګوره میلاویږي اوس کیدای شي ما ته یو کس یا موږ ټول وایو چې موږ خو ټول هوښیاران یو دا ما ورته هوښیاران یو په خپل ذهن کې موږ کوم هوښیار یادو نه کوم یو قیمتي هوښیار دی چې نور خلک ورته هوښیار وي داسې خو که زه چاره ته پوښتنه کوم چې زه په ټوله دنیا کې غټ هوښیار څه یم خو دا ذات دی چې اکثر ډېر هوښیار وي نو دې سره د ادبه دې د عقل نه کمزوری خو چې علاقه خپلوان معاشره دا ومني چې او پلانې هوښیار سړی دی یو باو کې عثمان رضی الله عنه دی او علاقه او معاشرې خبره نه کوم امت یې مني چې دا هوښیار سړی دی او څنګه به هوښیار نه و الله رب العزت دله دا مقام ورکړی او کیدی نه شي دومره اوچت مقام د کمعقل سړي ته میلاو شي بل دا چې عفت پکې ډېر و د حرامو نه به ځان ساتو که هغه د عورت حرام دي او که هغه د خېټې حرام دي او مشهور په دې باندې ډېرو چې د شپې لمونځ به یې ډېر اوږد کوو یاره چې سړی په دې صفاتو مشهور شي موږ چې پته نه شي چې موږ مړه شو زه خپل سوچ کوم تاسو خو به ښه خلک یئ خو زه خپل سوچ کله ناکله ځان سره کوم چې زه مړ شم زما به خلک کوم صفت بیانوي څه توره موږ والې دین دپاره پته یې چې زما به څه یادوي څه به نه یادوي چې موږ مړه شو دنیا لاړ شو موږ څه شاته پرېښود یعنې ما به څوک په څه یادوي تا به څوک په څه یادوي سوچ خو تاسې لږ وکړه که نه په څه به یادوي لکه دی خو مشهور دی وي تاجود به یې ډېر اوږده کول یو په دې ډېر مشهور و چې څنګه به تا د قیامت ذکر شروع کړو بس د ده به ژړا شروع شو بل مشهور په سخاوت باندې مشهور په عجزۍ باندې او مشهور په دغه باندې زهد باندې دنیا نه سم بې رغبته عثمان ابن عفان رضی الله عنه وایي دې روایت ته غوږ کښېږدي امام احمد راوړی دی امام ابو داود هم راوړی وایي زما دې په الله قسم وي د کومې ورځې نه چې ما اسلام قبول کړی دی او الله ماله هدایت را کړی دی که نه نو د اسلام الله زما زړه ته داسې راننویستی دی چې زما بل دین ته سره سوچ نه دی تللی یوه ولا زنیت فی جاهلیة ولا اسلام قط او ما چرته زنا نه ده کړې نه د جاهلیت په ورځو کې او نه په اسلام کې ولا قتلت نفسه او نه مې څوک وجلی دی چېرته دې غټو خلکو له چې الله دومره اوچت مقام ورکوي که نه د ده شاته ریکارډ هم اوچتي دا خبره یاده کوي ګورئ او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم چې کله تپوس وشي چې غوره خلک موږ کې څوک دي وایي غوره په تاسو کې هم هغه دي کوم چې په جاهلیت کې غوره وو په شرط د دې چې کله اسلام قبول کړي نو غوره هلته وو اوس ښه غوره شو هغه اوچت صفات پکې دي خو ورسره اسلام قبول کړو یو روایت کې داسې راځي امام ابن ابي عاصم راوړی دی عائشه رضی الله عنها وایي أن أبا بكر لم يقل شعرا في الإسلام قط حتى مات خپل پلار یادی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې هغه چېرته شاعري نه ده کړې کله چې هغه اسلام قبول کړی شاعري ماعري نه ده کړې تر دې چې مړ شو وإنه قد كان حرم الخمر هو وعثمان في الجاهلية او د جاهلیت د ورځو نه چې اسلام له راغلی هم نه ابو بکر صدیق او عثمان رضی الله عنه به ځان د شرابو نه سم لرې ساتو د اوچت خلک دي جاهلیت په ورځو کې د نشې تماشې نه کولې نو ستا څه خیال دی چې کله اسلام د قبول کو بیا به نشې تماشې کړي اصیلي بعض خویونه هغه په دې غیر مسلمه کې وي چې کله هغه دروند سړی او دغه لکه موږ چې کله د رسول صلی سلم سیرت بیانو ګورئ که تاسو ته یادي نو موږ اول د عربو تاریخ ذکر کړی خصوصا د قریشو او پای کې ما دا خبره ذکر کړو چې قریشو کې بعض ډېر اوچت صفات پراته وو سره دي چې اسلام پکې نه و نو دې د جاهلیت د ورځو نه نشو تماشو والا نه دی او بیا چې اسلامي قبول کو بیا ښه قیمتي شو یو روایت کې راځي امام احمد راوړی دی عائشه رضی الله عنها وی کان عثمان رضی الله عنه اتقاهم للرب وی عثمان رضی الله عنه په خپلو ملګرو کې
د ټولو نه زیات د الله نه یریدونکی واحصنهم للفرج او د زنا نه د فحاشۍ نه د غلطو کارونو نه انتهایی لري انسان واوصلهم للرحم او د خپلوانو او د خپلولۍ به یې ډېر خیال ساتو. زه به تا ته د ده د عبادت څه ووایم چې یو روایت کې حدیث راځي د صاحب ابن یزید روایت دی چې یو شپه عثمان رضی الله عنه یو رکعت مونځ کړی د شپې یو رکعت مونځ کېږي که نه کېږي څه شي ویتر او په دې یو رکعت کې ټول قرآن ویلی و دی په دې مشهور و صحیح ده چې دا دوی همیشه طریقه نه موږ د دې تفصیل ذکر کړی بعض وختونه داسې راشي چې هغه ډېر غوره وي دی کې سړی که په شپه کې هم قرآن ختموي څه خبره نه ده په ورځ کې ختموي بعضو نیکانو خلکو په شپه ورځ کې ده په یو شپه کې ختم کړی او دا هغه خبرې هم نه دي چې یو بې سنده دي او بل هغه هم نه دي چې نه کېدو والا دي دا بلکل کېږي او اسې بعض خبرې خو ذکر کول ښه نه وي خو دا ما حساب کړی دا وخت چې سړی قرآن ختمولی شي او که نه چې کینی ورته نو په یو شپه کې چې منځنۍ شپه یې 12 ګنټې چې اوږدې شي د دې نه مه وړي په دې کې د یو پیر نه زیات ویلی کېږي. نو عثمان رضی الله عنه یو دا د هغه په دې مشهور شپې به ډېر اوږد لمونځ کو بلکې امام ابن سعد په طبقاتو کې روایت راوړی دی ابن سیرین وی کله چې عثمان رضی الله عنه د خوارجو خبیثانو شهید کو هغه واقعه و په اخره کې راځي چې څنګه به بېدردۍ شهید کړی و او څومره ورځې دی په کور کې بند ساتلی و بغیر د خوراک نه بغیر د څښاک نه په هغه ورځو کې هم د قرآن تلاوت کو او اخرني د ده د بدن نه چې کومه وینه توی شوې وه کله چې هغوی حلال کو نو هغه وینه په قرآن لګېدلې وه. ځکه علما وایي عثمان رضی الله عنه هغه انسان دی قیامت په ورځ به هر نیک عمل د خپل کوونکي دپاره سفارش کوي عثمان رضی الله عنه دپاره به قرآن سفارش کوي ځکه چې په حق قرآن ته سا وتېری نو چې کله دې شهید کړی شو نو دا ښځه راووته د عثمان رضی الله عنه ښځه راووته وایي ظالمانو لقد قتلتموه مړم که او سپین ږیری سړی و اتیاو نه بره هغه وخت کې عثمان رضی الله عنه عمر د اتیاو نه بره نو تاسو مړ کو انه لیحیي اللیل کله بالقرآن فی رکعه هغه انسان مړ کو چې هغه به په یو رکعت کې د شپې قرآن وي تاسو له حیا نه درتله د الله نه چې تاسو داسې سړی مړ کو نو ډېرو روایتونو کې داسې راغلي دي چې د کله ناکله د شپې په یو رکعت کې پوره قرآن ویلی دی. ها د ده دې فضیلت ته وګوره امام ابن کثیر دا روایت راوړی دی عبدالله بن عمر نه عبدالله بن عمر یو ورځ د تلاوت کو د قرآن کریم او د سورة الزمر کې لیکیو نو چې کله دیزې ته راورسېدو أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما الله وی هغه کس چې د شپې ولاړي یا ولاړي یا په سجده کې چې یا ولاړي یا سجده کې خو منځه کې يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يريغي دا آخرتنا دا عذابنا أو أميد ساتي دا الله دا رحمت وكالت شي عبد الله بن عمر دا آيت وي نو يدي ملقرو تيدي سيوكت وي ذاك عثمان بن عفان رضي الله عنه هذا إنسان شاء الله ذكر كيدا عثمان بن عفان دي دی به وي ټوله ټوله شپه ولاړو دا جړاګانې به الله ته کولې نو الغرض زما مقصد د خبرې دا و چې دی په دې مشهور شی و او څه ناشنا او مزیدار صفت دی چې سړی به مشهور شي
چې پلانی بسی چل کو د شپې به اوږد مونځ کو. خیال م دی دې صفت ته یاره پلانی الله دې وبخي څه کمال به کې و د شپې به ډېر اوږد مونځ کو. دا صفت دی. یو بل چې دی به مشهور شوی په یو صفت باندې یو د آخرت چې ذکر چې به دې شروع کړو ده به جړل. د آخرت بحث به دې څنګه شروع کړو که نه او جړل به زه دا سوچ کومه چې دا خلک د آخرت په رایادولو سره جاړي او دا جنتیان دي یقیني زموږ به څه حال او موږ خو جاړو هم نه زموږ سره خو سګم هم نشته موږ خو دنیا پسې داسې منډې داسې بړې هم دي دنیا ته والي دي که نه داسې بړې ته به وایي چې موږ دغه د لوږې نه مړه شو یا قات راغلی ټول خلک مړه شوي دي صرف زه پاتې یم او زما بچي پاتې داسې زموږ یو منډه روانه ده او بس هر سم په بل طرف اړولي دي. موږ آخرت ته سره رایدو نه چې زموږ به سهاري. امام احمد امام ترمذي یو روایت راوړی دی د یو کس نه چې د هغه نوم هاني او دا هاني چې دی دی د عثمان بن عفان رضی الله عنه غلام و هغه آزاد کړی و. هغه وایي چې کان عثمان اذا وقف على قبر بکا. عثمان رضی الله عنه چې به کله هم د قبر سره ودرېدو جړل به څومره به یې جړل حتی یبل لحیته دا ږیره به یې لمده شوه او چې د هغه ږیره لمدېږي او هغه ږیرې باره کې مونږ ووایو چې د هغه ږیره ګڼه وه چا ورته ووایي تذکر الجنة والنار ولا تبکي د جنت او د جهنم تذکیرې وشي ته داسې نه جاړې لکه دا کومه جړه چې ته دلته کې قبر خوا کې وتبکي من هذا دا قبر چې ته وینې جو دغه جړاګانې کې هغه ورته وایي ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې قبر ان القبر اول منازل الاخره د آخرت په پړاوونو کې اولنې پړاو هغه دا قبر دی. که دلته کامیاب شوي مخکې کامیابي که دلته ناکامه شوي مخکې ناکامه. نو یا اصل ځای چې ما په جړا کې هغه دا ځای دی ځکه چې زما سوچ دې ته لاړ شي چې د اولني پړاو کې به زما څه حالي ځکه کې یو سړی جهنم سوچ کې یو سړی د حساب کتاب سوچ کې قیامت کې الله ته ودرېده هغه وروستني پړاوونه دي. خو ته دا سوچ وکړه چې دې ځای کې د اولني پوړۍ ته چې وروختې او په دې اولني پړاو چې ورتېرېږي دلته به ستا څه حالي کامیاب به که ناکامه به که کامیاب شي خو مخکې هم کامیابي ده یقیني ده که ناکامه شو مخکې هم ناکامه. او دومره عاجزه انسان ما چې کله وختي دی د سیرت څخه خبرې را جمع کولې ناست وم نو یو کتاب کې مې یو روایت وکتو امام ابو نعیم راوړی دی په حلیه کې د حسن رحمه الله نه هغه وایي وایي زه یو پیر مسیح نبوي ته ورننوتی وم لاړم څه کار مو نو وایي چې رأیت عثمان رضی الله عنه یقیل فی المسجد ماسپښین ټیم و چې زه ورغلم د جومات کې قیلوله کوله پروت اوس دا مجیبه ده خو ډېره نه ده یعنې عثمان رضی الله عنه ده کوم ځای کې الله اکبر عجیبه د هغې نه دا ده وهو یومئذ خلیفه او هغه خلیفه و په دغه وخت کې سوچ وکړي چې مسلمانانو باچا په مسیح نبوي کې ماسپښین کې ویده دی داسې غټ خلک نه وو نن سبا چې داسې معمولي سړي ته ووایي چې یاره که څه داسې یو ځای ورته وښیي چې هغه داسې مزېدار نه وي دلته دمه وکړه زه د دې ځای دا زما بېعزتي نو هغه په اصل کې صحیح نه هسې دوړه یې سیلی یې هوا یي خو ده ته ځان غټ ښکاري زه څوک یم د غټو خلکو غټ خویونه یي اوس هسې یو تصویر ذهن کې جوړ کړه چې ته مسجد نبوي ته ورننوځې او ماسپښیني او مسجد نبوي دا نه دی دا اوسنی هغه پخوانی چې لاندې چې دی کاڼي دي او ښه ګرم موسم دی د مدینې او بیا ماسپښین دی او ته ورننوځې یو ګوټ کې چې د امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله عنه د پروت بیا د دې نه عجیبه څه ده
ويقوم وأثر الحصى بجنبه. وی چې پابسېدو بیا وی د چې پاسېدو خوب یې پوره کړو قیلوله خو لږ وخي چې پاسېدو نو د کاڼو د ده په د املا کې هغه نښې جوړې کړې وی چې دی پاسېدو وی خلکو جومات کې خو نور خلک هم ناستو خو دغه طرف ته توجه نه وه چې څنګه دی پاسېدو د خلکو ولیدو وی جومات کې خبره شروع شوه هذا امیر المؤمنین هذا امیر المؤمنین دغه دی وی امیر المؤمنین خو دلته ویده نه د سره څوک سیکورټۍ والو نه د سره څوک چوکیدارو نه د سره زامنو په هغه ټیم کې نه غوغا نه شور شغرب د الله یو بنده چې هغه دومره مشهور دی د الله په نیز دومره مشهور چې رب العالمین په قرآن کې دا فیصله رالیږلی دی چې دا سړی جنتي دی رسول صلی الله په حدیثونو کې ویلي چې دا جنتي دی دوه لوڼې وله ورکړي او هغه انسان په مسجد نبوي کې د ماسپښین قیلوله کوي او پروت پسې دی په کار امام بخاري یو زیادت دی روایت کې کړی سعید بن المسیب وی چې کان عمر و عثمان یفعلان ذلک عمر او عثمان د دوانو د عادتو هغه روایت کې داسې راځي زه به تا پوره روایت ذکر کړم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی عبدالله بن زید وی ما یو پیر جومات ته ننوتم نو رسول صلی الله علیه وسلم مې ولیدو په جومات کې اوس دا ډېر عجیبه ده دا د دې ټولو د نه عجیبه ده خو چې د دې سړي په شاګردۍ کې پاتې شي هغه هم بیا غټ انسانان دي وایي زه ورننوتم نو ومې لیدو رسول صلی الله علیه وسلم مستلقیا فی المسجد په جومات کې پروت و پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروت و جومات کې واضعا احدى رجليه على الاخرى دا یو خپې په دې بله باندې اچولی وه نو دا څوک پروت دی رسول صلی الله علیه وسلم نو بیا ما سعید بن المسیب وی چې دی خو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره کوي خو ما عمر او عثمان هم څو څو پیري لیدلي دي چې زه مسجد نبوي ته ورننوتم هغوی به هلته وده او دا خپه به په دې بله خپه باندې اچولی وه یو روایت کې داسې راځي امام احمد راوړی دقه د حسن رحمه الله روایت ته هغه وایي چې رأیت عثمان قائلا في المسجد في ملحفة ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين وما لیدلی عثمان رضی الله عنه په مسجد نبوي کې قیلوله کوله یک یوازې پروت و هېڅ څوک یې خوا کې نه و او هغه وی په هغه ورځ امیر المؤمنین و یک یوازې او زه ته یو خبره د زړه وکړم د زړه په دې ژوند کې چې څومره خوند دی که نه دا د عاجزۍ دا ژوند نه دا چې څه وشو که دې راته ووایي چې دلته وده کېږي راځي دلته وده کېږي که وایي چې بهر یو ونه د هغې لاندې سوری دلته ډډه لګوو راځي دلته ډډه لګوو که دا کپړې لګي ګونجې دي دقه شانې اچو راځي دقه شانې اچو که دا پیزار لږ داسې زاړه دي شنېدلي راشېدلي زمړه راځي پرېږدوئ دې ژوند کې چې څومره خوند دی او څومره عزت دی او څومره سکون دی خو دا چې په زور ځان غټې که نه دا نه غټېږي یعنې زه به ډېرې سرې کړي جامې واچوم او الله ماله عزت رانه کړي څه عزت به جوړ شي زه به زور دا وایم چې نه ماله داسې ځای په کار دی ماله دا په کار دی زه به په دې ځای کښېنم په دې خو زما عزت نه جوړېږي عزت خو هله جوړېږي چې انسان کې عجزي راشي او ځان عجزه وګڼي د الله په مخ کې او بیا د مخلوقاتو سره هم د عجزۍ خوی وکړي